السلام علیکم ملګرو. 12 د سپتمبر او کال 2023 ورځ د زیارت راغلی وو مټه ته چې غرمټه ته ډیره تاریخي ورځ ده. محترم صدالله جان برق صاحب، محترم حمدالله جان بسمل صاحب، محترم عنایت الله ضیا صاحب، نور ملګري ناستي چې غرمټه کې د امین الله صاحب دی او د عنایت الله ضیا صاحب دی په حجره کې د دې ماشاءالله عمر 15 یا شپږ یا کال عمر دی، خو امین الله صاحب ډیر کتابونه لیکلي دي. اوس یو نوی کتاب چاپ شوی دی او د دې دا 14 کتاب دی د بیلتون خوږه کیسه ده. د بیلتون خوږه کیسه ده نظمونه دي. لږ کوشش کوو چې امین الله صاحب را سره دوه خبرې وکړي. سویم کتاب شو جی دا کتاب سویم شو، کتاب دا سویم کتاب شو دا جلسم ها لیکلی دی پی او دینه پس بل کتاب شته یا نیم هو شوی دی ها نیم شوی دی نیم شوی دی بله د هغې نامه څه ده او بیا وخت کې کتلی ها بسمل صاحب راغلی دی، برق صاحب راغلی دی. په ډېره موده پس تاسو ملاقات وشو. زما ته ما ووایم راځئ وکړه خیري ها او ګرمي وه ها او نن وویل تاسو ښه نه دي کړي چې راغلي یم ها زه بس چې راغلي یم ښه وکړم نه څنګه تاسو څه محسوس وئ؟ خوشحال یئ د زاړه ملګري یو ځای شوئ؟ هغه ګوته شمار وه چې شل دېرش ملګري رایاد کړم که نه سره زور به سوزه که ژوندي وو هغه ټول مړه دي. زور به سوزه کیو هغه ژوندي وو او هغې ټول مړه دي. ستاسو دې وخت کې عمر څونه دی او تاسو ریډیو نه ریټایرمنټ کله اخیستی و؟ ریټایرمنټ خو باید نه وي که هغې شی په خپله خوښه بل څه عمر بسونه دی وخت عمر څلور اتیا ها ستاسو ډېرې غزل هم په ریډیو کې شته خو مقطع نشته، نوم پکې نشته. ولې؟ څه پکې نشته؟ یعنې ستاسو شاعران چې ورته کسر وایي که نه نوم پکې نشته او کسر پکې نشته. ولې؟ بس خوند نه کوي کسرونه هر سړی مشهور ښکاري. کوم فنکاران تاسو ریډیو کې انټروډیوس کړي وو؟ فنکاران یاره شل دېرشو کالو خبره ده، شل دېرش کاله کې چې څومره خلک معرفي کړي دي. کلمې نه تاسو راوستي وه؟ په خپله راغلې وه خو په څه کوم. ښه تاسو د موسیقۍ د څانګې انچارج پاتې شوي یې ډېر که نه؟ نو څونه نغمې به مو ریکارډ کړي؟ یاره د کلونو حساب نه شي کېدلی، د کلونو خبره وه. موږ هم په ځان نه بس کولی شو. اوس چې زه خیال کوم چې دا څومره ګران کار او چې تا کول وکړه. هغه وخت کې اسان و؟ هغه وخت کې اسان و. د وخت نه مخکې د ریټایرمنټ اخیستو وجه څه وه؟ یاره د ریټایرمنټ پروسر دی که نه، لکه اوس ډاکټر شو، وکیل شو، جج شو، داسې کسان ته واخ وکړه او پروفیسر دی غوره کړه. د عمر په لحاظ باندې پروفیسر چې کوم دی هغه ډېر منډې تړلی وي. د تاسو معیار موسیقۍ نه علاوه ریډیو کې تاسو نور پروګرامونه، ډراما یا ادبي پروګرامونه یا نور پروګرامونه تاسو پروډوسر
پاتې شوي یې که نه؟ لږ لږ خو هر څه کې پاتې شوي. ښه اوس چې ته 10 کاله نوکري پوره کړې، ښه 10 کاله کې څو ځل چې کوم دی ښه یو شعبه راتاوېږي، ښه هره شعبه ستا مخې ته راځي. ستاسو کلامونه یو خو خیال محمد ویلی دی، بل کومو فنکارانو ویلی دی؟ دمساز روي جی مشهور دی. دمساز ژوندی دی؟ دمساز مړ دی. دمساز دمساز ښه دمساز مروت واو مړ دی. هغه ویلي او خیال محمد یو خیال محمد یو دمساز یو کلمي دی ویلي بس دا درې وو. د اکلمینې کم غزل سرنامه درته یاده ده؟ په زړګي مې دغه یو داغ چراغان شي. اشنا مې تش په توره بدګمان شي. او د دمساز مروت دغې دمساز کور دې خور شو، زړه مې خور شو، ښکلی اجر را باندې اور شو. ډېر مزېدار. خور دې خور شه زړه مې خور شو، ښکلی ژوند را باندې اور شو. دا ملګری دی سایکل او دس خاص کر بسمل صاحب او برق صاحب، نو پخوانی زمانه درته یاد شوه که نه؟ هغه ویلي تذکره سلیمان نه وي که نه، دا شی ذهن نه وځي. دا ملګرتیا دی بلکل تازه په تازه روانه. دې دواړو کې کوم یو ورانو ډېره؟ غږ ته یو غږ به کوه دواړه یو شان وو؟ یو په شان خیال یو په شان دواړه یو په شان ټول ډېوې په مخه راغېستې. ښه ډېر مو نه پازابوم او خوشحاله اوسئ، تکلیف مو درکو، تاسو کور نه راووتئ که نه؟ چې بیا داسې ونه کوي. نه هغه چې مونږ یو 10 کاله مخکې راغلي وو، تاسو کلي کې نه وئ او ما سره 5-6 کسان نور مو، او تاسو راغلئ ځان سره مو څه فروټ راغیستي و، ما ته مو داسې وکتل که نه چې ما ته چا وی چې حاجي اسلم راغلی دی ورسره ډاکټران دي، نو ما ته څه پته وه چې تا ټرالي را ډکه کړې ده. تاسو وی کسان ګڼو که نه چې ما ته چا وی چې یاره مېلمانه دی حاجي اسلم دی ورسره ډاکټران دي، خو ما ته څه پته وه چې تا ټرالي را ډکه کړې ده. نن مې بیا ټرالي را ډکه کړې ده. دې بغیر کېږي نه، دا نه کېږي نه کېږي نه. اوس ستا عمر دی، ستا عمر ډېر لپاره ښه دی او 15 کاله پس دی، دی به دروازې ته ګورځي، خو څوک کولی شي. نه زه خو کوشش کوم چې دا زاړه ملګري تاسو کله نه کله را یوځای کړم که نه. دا ستا توره وه نه باغ دونه ایمان شته نه مثبت کشته چې راپاشي او ستا پسې لاړ شي. دا ستا خپله توره وه چې نه. صحیح ده جي. تا لوز وکړه زه به راځم. ډېره مننه. زه مو خوشحال شوم ستاسو په لیدو که نه، ښه وخت مو تېر کړی دی. بس دا شکر چې خوښ یم.
خودسری کوم په ریډیو کې زم تاسو په وخت به مې تاسو په وجه کول اوس هم کوم. فکره دا بس ډېره مننه جي ښه. خوشاله اوسئ. الله مو خوشاله ساتي. الله بیا راوله. امين امين. په خوشالو الله دې تاسو له عمر او ژوند سره د روغ صحت درکړي. موږ ته هم دعا کوئ ښه. خوشاله اوسئ. رواني شي.